پېښور کې تا ورته چې ورکړه د ملل متحد له خوا نه چې تازه غنم او مهمات او هر هغه شی چې مواد راتل هغه تا ذخیره کول او د دې په نامه تا ډالر یا اخیستلې په خپل بانکونو کې اچولې. پېښور هېڅکله افغانانو سره مرستې نه دي کړي. پاکستان هېڅکله بې موجبه د افغانانو سره مرستې نه دي کړي. دا یو حقیقت خبره ده. کله چې 40 کاله د ډاکټر صاحب نجیب چې کله په دار باندې زړول کېده وژل کېده زما خو یو پښتون نه ویل چې دا زه نه وژنم خو د پېښور خوا نه پښتانه راغلل زما د قندهار پښتانه ورسره یو ځل شو ډاکټر نجیب په دار باندې وزړاو هغه زموږ رئیس جمهور و که هغه هر شی و که هغه په هره ټوله کې و هغه زموږ رهبر و موږ هغې ته احترام لر نو پېښور د پېښور رونو خو یو ځل غږ پورته نه کوي نه ویلې چې د دې وژنه حرامه ده تاسو دا مه وژنئ. زموږ د پېښور له خوا نه یو ورځ د پېښور په سیمه کې ما یو ورځ یوه ډله پښتانه ونه لیده چې ویلې چې د پاکستان دولته ته چې د حقاني شبکه ساتي او د افغانان په مړه کې د حقاني شبکه د جانه پاکه که ما خو یو ورځ ونه لیدل د پېښور کسانو چې دا کړي که موږ کې درد غم او هر شی راغلی دي موږ همدغه ویلي دي. زه صرف دا وایم چې موږ اوس هغه وخت نه ده اوس هغه بخ بدل شوی. اوس ګوره دلته ځینې اوس هم کنځلې کوي د دې مبارکه میاشت وګوره ستاسو کنځل ما ته نه رسېږي تاسو چې هر شی کوئ زه اوس زنګ وهم ټولو ته زنګ وهم دلته یو چا ویلي دي تاسو افغانان نمک حرام یاست که چېرته موږ نمک حرامه وای نو موږ به پېښوره کې د هرې پېښورې سره او موږ به هلته ډېر بد کارونه کړي وای که موږ نمک حرامه وای. موږ نمک حرامه یو د خپل ولس د خپل دولت لپاره یو. ځوانه ستړی مه شې هرکلی درته وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په کوم دلیل افغانانو ته نمک حرامه وایاست؟ ته په کوم دلیل باندې پېښور پسې خبرې کوې لګیا یې؟ نو ما خو دغه دلیلونه ټول وویل دلیلونه مې واضح کړې که چېرته پوهېږې غوږونه لرې په پښتو باندې پوهېږې غوږونه لرم خو ما هم دغه وګورې که نه ته هم ذهن لرې سوچ لرې نو زه خو دا وایم چې پېښور هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانانو سره ښه نه دی کړي. هلته یې مجاهلین تربیه کړه راویلې کړل افغانان یې ووژل او 2 یا 1 میلیون یا 1.5 میلیون کسان په پېښور کې پاکستان کې ورته ځای ورکړه کله چې د ملل متحد نه رنګارنګ ډالر او موادونه راتلل هغه هلته ذخیره کېدل او هغې ته یې وراسته غنمو دا جویونه ورکول او هر افغان په سبزۍ منډي کې کار کړی ده او هر افغان پلاستیکونه خرڅ کړي دي هر افغان خواري کړي مزدوري کړي پاکستان یې جوړ کړی پاکستان یې ګل ګلزار کړ. مخکې له افغانانو پاکستان هېڅ شی او کله چې افغانان لاړې هم په چرګانو کمپنیو کې کار وکړو هم په مختلفو فابریکو کې کار وکړو پاکستان سره خیانت ونه کړو یو افغان راجیګ نه سو په پاکستان کې ځانمرګی برید ونه کړو خلک یې ونه وژل. تاسو په کوم دلیل باندې افغانانو تاسو وایئ چې دا نمک حرامه دي؟ اوس زما خبره وره وروره اواز درځي زما ستا ښه اواز راځي. ګوره چا چې کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کو هغه انګریز دی مسلمان شوی دی کو پنجابي دی کو پښتون دی کو سندي دی کو هغه افغانستان کې اوسي کو په کینیډا کې اوسي کو په هر ملک کې اوسي هغه ټول چې کوم دی یو کلمې رونه خویندې یو پښتون چې کوم ځای کې بي چې کلمې ویلي پښتون چې کوم ځای کې مري موږ به افسوس دی ډېر زیات خدا خو لکه چونکې د ما دا وسه ساره وسه نه راکنه دا اوس له الله له پته راځي جنگ د شي دی نه په کلمه دی نه په پټ معنی دی نه په کور دی نه په بل شي معنی دی داسې ده. باقي ستا افغانان چې پېښور ته راغلي ورور موږ یې دونه خدمت کړی دی که نه زه له خپل ځاني ویم خپل ځاني زما په ځای کې ډېرو 2 کاله چې پلم او پسې چړی تاسو داسې وخت راغلی ده چې یو میاشت راشن هم د خپل جیب نه ورکړی روزې مبارک میاشت د دروغ مو یا افغانې کورنۍ ته تاسو یو میاشت د خپل جیب راشن ورکړی راشن خو پیژنې یعنې تاسو ټوله خرچه د افغانې کورنۍ ته د یو میاشت لپاره ورکړي؟ بالکل وروره راشن مې نه دی ورکړی غریب سړی یم د خپل وسه پوره کور کې مې څه پخ کړي ولې مې وړي دي
حشاکم ولا خپل پټي ولاو تا ته به هم درکړي کنه تا ته خو به هم درکړي خو هم سایتوب خو داسې نه کېږي چې تا ورته ورکړي هغې نه یې درکړي هغه د خپل وسه پورې که نه د هغه هم څه وس کېدو کور کې چرګلو پوخ کړی هغه هم ما راکړی دی ما ولا کور د همغه کوم افغانستان ناموس ته په بده کتلي دي تر اوسه پورې که مالته تا سره چې یو ځای اوسېدلی ده ستا یا خور خدای نقسته یا لور یا مور یا ښځې ته په بده سترګې کتلي نه ایله به ورې کتلو نو بیا ته ولې افغانانو ته نمک حرامه وایې ته ولې پاکستان په ځای پېښور پسې بیا خبرې کوې د رومسونو قربانۍ ورکړي دا پسې لګیا یې دغه د میډیا ته ناست دی ځان یې ګلګلا خان جوړ کړی دی او خبرې کوي لګیا یې ګوره پښتانه ټول پښتانه دا خبره مه کوئ پېښور کې دا چل دی افغانستان په درد باندې موږ هم خفه یو زه د پاکستان یم قسم په خدای زه پرې خفه یم زه یم خدای پاکه زموږ په دې ملک کې امن راولي چې د پټاخې ډزه هم نه کېږي وګوره وروره چې پښتون یې کلمه ته هم ویلې ده موږ هم ویلې ده که نه بیا پېښور او پاکستان او کابل دا مو وایي بیا ټول یو شی هغې سره تاسو څه کوئ چې مثلا داسې فکر وکړو خدای نه خسته زه کافر یم تا ما سره څه دي زما تا سره هېڅ کار نشته چې ستا نه ما له بد رارسي بیا به زه کار لرم دا په دې اسلام آباد کې په پاکستان کې 25% عیسویان اوسېږي تاسو عیسویان ولې نه وژنئ په پاکستان کې اسلام کې وژل نشته ها نو بیا ولې وایي چې کلمه او کلمه او کلمه لاندې باندې کلمه کوي دا خو د ځکه وایم چې کلمې ویلې نو ته پسې دا خبرې مه کوه ته مسلمان یې ته هم کلمه ویلې زه مسلمان څو شو که ته افغاني یې زه پاکستاني یم صحیح تاسو ولې وایئ چې افغانان نمک حرامه دي دغه دلیل راته وایي په کوم دلیل وایي چې افغانان نمک حرامه دي دا خو ځکه وایم ورور چې یوازې تندې چې زه کوم افغاني وینم پاکستان پسې به خبرې کوي په پاکستان کې به خوري سکي مغول به هم کوي او پاکستان پسې به خبرې کوي څه به خوري وسکي په پاکستان کې څه به خوري وسکي د پاکستان کې اوسېږي دلته زموږ خلکو سره یي بیا چې کوم دی فیسبوک کې نورو خبرو ته شي نو پاکستان داسې او پاکستان ګوره نمک حرام هغه چا ته ویل کېږي وروره زه تا مکتب ویلی د مکتب مو ویلی نه بس دغه شی نو یا خدای د کلنډر که یا ډریور که دا تاسو غوندې خلک استعمالېږي که نه ګوره ورور اجازه راکړه خدای د کلنډر که خدای د ډریور که اجازه راکړه نمک حرام هغه چا ته ویل کېږي چې تا سره په یو تالي کې وخوري په یو کاسه کې وخوري بیا ستا ناموس ته په بده وګوري هغه ته وایي نمک حرام که چېرته کوم افغانستان مېرمن ته په بده سترګه کتلي ته ووایه چې والله هو افغان زما بدې مېرمن ته په بده سترګه کتلي زه به یم رښتیا نمک حرام ګوره که چېرته زه خپله ګوره پاکستانه خبرې ته واکسه که نه زه درته چې یم که چېرته زه خپله خورم که چې زه خپله بیرته ګټم او خپله انډیواله نوشي جان کوم دکې نو د نمک حرامي څه ده چې ته ماته وایې دا نمک حرام نمک حرامي خو دا شو تا له ما وروسته مثال په طور ګوره ستا مېلمه شوم ستا علاقې ته درلم ته خپل وس باندې پړې تا ماله چې کوم دی دال لوبیا روړو پایې د مای خبر دغه نشته ته به خپل وس باندې پړې چې دی بیا ستا دې نه راوځم بیا ستا دې پسې کنځلې او خبرې کوم دا زما غیرت دی زما چېرته ما تا پسې وکولې ستا کورنۍ پسې مې وکولې دا بیا حقیقت خبره ده ګوره زه تا څنګه راځم ستا کور ته مېلمه ته ما ته ډوډۍ تیاره ستا نمک مې وخوړ اول زما کور دی بیا زما ہوم ډسټرکټ دی بیا زما صوبه ده بیا زما پاکستان دی چې ته پاکستان په خبرې کې ما یادې ولخانه پاکستان نشته ده پاکستان موږ هېڅ نه پېژنو پاکستان موجوده نشته ده زموږ تاټکه پورې ځای د غلخانه سر د خلاص کا مړه ټول د الله ځایونه دي هسې فضول خبرې مه کوه وروره چې د الله ځایونه دي نو بیا ته ولې ټرتې کوې چې والله دا پلانې هغه ده بیا ته ولې پېښور پسې لګیا یې بیا ولې پېښور پسې لګیا افغان بیجان صاحب ته راته یو میسج پرېږده چې روا دې کړم افغان بیجان صاحب یو میسج راته پرېږده چې دا پېښور پسې نه یم لګیا وروره زه یو حقیقت خبره کوم او دا حقیقت هېڅوک نشي پټولی ولې په پاکستان کې افغانان مړه کېږي ته وایې چې دلته کې جنګ د پېښور کې چې دنیا خلک مړه شو په ډزو باندې مري په خودکش د ماکو باندې مري نو دا ولې پښتانه نه دي دا مسلمانان نه دي دا په کوم ولې په پېښور کې افغانان مړه کېږي ولې په پېښور کې افغانان مړه کېږي هغه پاکستاني چې پکې مري کومه د پاکستاني مړه کېږي پاکستان دماکه جوړ شي دنیا خلک پکې مړه شي کوم ځای کې پاکستان کې دماکه وشوه کوم ځای کې دا پته نه ده خبرونه نه ګوري پېښور کې شوې ده یاره شینو خاتلې والا چې شین خارو خاتل